شپې ورو ورو د سکوت په لمن کې پناه اخیسته. ښار آرامه و، خو د یو سړي زړه نارامه و. د یو څه د لټون په تنده کې و. دا یو معمولي شی نه و، بلکې د هغه شتمني وه. هغه مال چې د زړه په تل کې یې ځای درلود. په اوږدو سوچونو کې ډوب هغه سړی د فقیه او حکمت ستر عالم امام ابو حنیفه رحمه الله حضور ته ورغی. د ادب جامې یې اغوستې، زړګی یې له اندېښنو ډک و او په ډېر درناوي یې ورته وویل: ای امام، ما یو ځای مال ایښی و، خو اوس یې ځای راته نه رایادېږي. دا ستونزه مې ذهن ته اور اچوي. که مهرباني وکړې څه لاره یې راوښیې. امام ابو حنیفه رحمه الله چې تل به د ظاهري پوښتنو تر شا باطني دردونه لټول، ورته مسکی شو. ورته ویې ویل: ستا دا ستونزه فقها نشي حل کولی، خو یوه مشوره درکوم. نن شپه 2 رکعته نفل لمونځ وکړه، شاید رب دې د زړه سترګې خلاصې کړي. سړی چې د مال په فکر کې و، د امید ډیوه یې روښانه کړه. کور ته لاړ، نیت یې وکړ چې کله یې نفل لمونځ ته تکبیر وتاړه، د ذهن تورو وریځو ته یو ځل ناڅاپه شعاع ورغله. هو، د مال ځای ورته معلوم شو. فوراً یې لمونځ نیمګړی پرېښود، لاړ او سبا سهار همغه ځای کې یې مال راوویست. زړه یې د شکر له جذبې ډک شو. بیرته د امام ابو حنیفه حضور ته حاضر شو. سترګې د حیرانتیا نه ډک وې. له قسم سره یې وپوښتل: ای امام، دا کوم اسرار و؟ څنګه مې لمونځ وکړ او مال راته رایاد شو؟ امام ابو حنیفه رحمه الله مسکی شو او په سکون سره یې ورته وفرمایل: شیطان دا نشو زغملی چې ته د مال د ورکېدو له امله خالص لمونځ وکړې. هغه نه غوښتل چې ته د خپل رب حضور ته داسې ودرېږي، نو ژر یې درته د مال ځای در یاد کړ، تر څو له عبادته دې بې برخې کړي. ستا ضایع شوی مال ستا د لمونځ لپاره یو سبب شو. دا سبق و چې ته پوه شې. ډېر ځل شیطان پر موږ د دنیا له لارې حمله کوي. سړی چوپ و، زړه یې دروند و او له ځان سره یې وویل: سبحان الله، موږ د دنیا د مال له امله خپل منځونه دومره بې ارزښته کړي دي چې کله یې کوو هم ذهن مو په بازار، دکان او حسابونو کې ګرځي. بیا وایو چې لمونځ مو اثر نه کوي. مال که هر څومره ارزښتناک وي، د رب حضور ته د درېدو له خنډ باید نشي. ځینې وخت د دنیا له لاسه وتل زموږ روح را بیداروي، او لمونځ دا یوازې حرکتونه نه دي، بلکې د زړه حضور دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.